نه اکثر نه خو داسې وي چې هغه غوښه خو ډېره ګرمه ده که نه نو داس د هیلې تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د بازار د خوندونو خپرونې مینوالو السلام علیکم. نوبان شاداب یم د دې خپرونې کوربه راغلی و قدرمنو دوستانو ننګرهار ولایت کې د سولې هوټل ته. البته یو له هغه هوټلونو څخه دی چې ډېر مشتریان لري او ښایسته خواړه هم لري. نو زموږ نننی خواړه موضوع به د چوپان کباب پاکلوي. تاسو ته به چوپان کباب در پیژنو معرفي کوو به او تاسو به ترې خوند اخلي او موږ به چوپان کباب خورو. تاسو له موږ سره اوسئ. قدرمنو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د دغې هوټل منیجر را سره په خپرونه کې دی. راځئ دې سره به هم یو څو خبرې وکړو. ستړي مه شئ، ستاسې نوم؟ تاسو ستړي مه شئ، بخیر راغلی. زما نوم عبدالحق حسنزی دی. حسنزی صاحب دا راته څومره وخت کېږي دغه هوټل کې ته د منیجر په حیث دنده ترسره کوئ؟ زما دلته تقریبا دا مې 14 کال دی چې کار کوم. ډېر ښه. کوم خوراکونه ستاسو په هوټل کې شتون لري؟ موږ سره خو کړایان دي، د پسه د غوښې، سیرلي د غوښې کړایي، چوپان کباب دی، ماهي دي، چرګان دي، څو قسمه پخوو که نه. زموږ موضوع هم دي، ماړهځان هم شته موږ سره. دغه خوراکونه موږ سره شتون لري. ډېر ښه. زموږ موضوع په چوپان کباب ده. د چوپان کباب پاکړه لیدونکو ته هغه تیاری ښکاره کړو چې څه ډول پخیږي، دا خوراک څومره خلک خوري. لومړی دا راته ووایي چې تاسې دغه څاروي له کوم هېواد راوړئ، د بهر هېوادونو راوړئ او که نه دننه په افغانستان کې اخلئ؟ نه، دا زموږ د افغانستان د خپل د دې وطن څاروي دي. همدلته د مختلفو ولایتونو نه راځي. خپله ننګرهار کې چې دی خپله ډېره زیاته مالداري، ننګرهار، کونړ، دلته مالداري زیاته کېږي او دا چې دلته نفوس زیات دی هغه دی بیا د نورو ولایتونو نه هم راځي، لکه مزار شریف او نورو ولایتونو نه تر بادغیسه پورې. څوک چې موږ ته مال راوړي دوی پسې ځي، د نورو ولایتونو نه هم راوړي. ستاسې د هوټل خوړونکي البته د کوم ولایتو څخه ډېر راځي خلک؟ د ډېرو ولایتونو نه خلک راځي، حتی د هرات نه هم خلک راځي. دا اوس په دې اوړي کې د قندهار خلک ډېر راغلي وو چې نورستان ته چې دی په چکر تلل، نو هغوی دلته په ننګرهار کې چې دی تم شولو او ډېر موږ ته هم راغلل. دلته چې دی ډوډۍ وخوړله. د قندهار خلک راغلي وو. د کوم خوړو مینوال ډېر دي؟ مینوال خو د کړۍ هم زیات دي او د چوپان کباب هم زیات دي. ځکه نن سبا چې دی زموږ ستاسو ټولنه کې دا خلک بعضې څه تکلیفونه لري. څوک یې مریض دی، د شکر مریض دی او د وینې غوړ له دې دپاره چوپان کباب داسې دی چې هغه لږ مناسبه غذا ده، غوړ کم لري. نو کوم څه خپل غوړ چې هغه هم د اور په وجه باندې هغه تویېږي تی، نو بې غوړه پاتې کېږي. ډېره مننه. قابل د مننه. تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. قدرمنو لیدونکو راځئ قصاب خواته ورځو، غوښه پرې پرې کوو تر څو چوپان کباب آماده کړو. قدرمنو دوستانو د چوپان کباب لپاره راغلو قصاب ته چې موږ ته غوښه پرې کړي تر څو پخه یې کړي. ښه وروره لومړی تاسې دا راته ووایئ چې دغه بزه ده که دې ته څه شی وایي؟ دې ته پسه ویل کېږي. پسه وایي. پسه تاسو د کوم ځای نه پسه راوړئ؟ موږ د دې ننګرهار د خاورې نه اخلو. ننګرهار د کوم ځای نه؟ د میلو نه یا مثال د منډیانو نه، د خیوې نه او دغسې. دغه غوښه خو ډېره ګرمه ده که نه؟ نو دا څنګه په ګرمۍ کې هم خلک خوري؟ او صاحبه خوري. کوم ډول خلک ډېر خوښوي؟ نو چوپان کباب ډېر خلک خوښوي. د چوپان کباب دی نه کړایي هم کېږي؟ او هم کېږي ونه کړایي. ښه. دلته اوس تاسې غوښه پرې کوئ، مطلب چې ښه غوښه موږ ته پرې کړئ داسې نه چې ټوله ډوکي. څومره وخت کېږي چې ته قصابي کوې؟ یاره زما داسې 8 کاله کېږي چې دا قصابي کوم. کله د غوښې سره خپل لاس وهلی؟ نه صاحبه کله مې نه دی وهلی. نه شکر دی. ښه. څومره غوښې نه موږ کولی شو چوپان کباب جوړ کړو؟ نو 1 کیلو نه جوړوئ، 15 کیلو نه جوړوئ، څومره نه جوړولی شي. موږ ته اوس څومره نه جوړی؟ اوس تاسو ته 1 کیلو نه. قدرمنو دوستانو قصاب ورور تاسو ته خپلې خبرې وکړې. راځئ اوس دغه غوښه ټوټه کوي او هغه پاکونکي سره هم موږ تاسې خبرې کوو. له موږ سره اوسئ.
د چوپان کباب غوښه د قصاب څخه راوړل شو ورونو البته د سیخ لپاره اوس آماده ده. ستاسې نوم؟ زما نوم زلمی دی. زلمی جانه دا راته وایي څومره وخت کېږي چې غوښه په سیخ کې ته کوې؟ زما تقریبا د هوټل کې 15 کاله کېږي چې کار کوم. څو روپۍ درکوي؟ 1500 افغانۍ راکوي. 500 افغانۍ دا خو هر سړی شي، دا خو ډېر اسانه کار دی. ډېر اسانه نه دی، اسانه چې وی هر چا به کولی خو اسان نه دی. موږ به وګورو چې دا اسانه دی که سخته دی. صحیح خو دا غوښه ونه مینځله، دا ولې؟ دا انځل شوې ده هلته او هلته انځل کېږي، غونډ څاروي انځل کېږي چې هغې ځای نه تیره انځل راځي دلته چې بیا دلته هغه تیره پاکه شي، دلته وینځل شي که نه بیا دا شیده کېږي بیا سیخ کې نه ځي تیره پاکه. یعنې مکمل څاروی اول کې تاسې پاکوئ بیا دویم ځل یې پاکولو ته حاجت نشته. ښه سمه ده، موږ به تا وګورو چې ستا دا سیخ صحیح شو بلکل. د غوښې سره مو ولې وازه یو ځای کړه؟ دا وازه بعضې خلک غواړي او بعضې خلک یې نه خوښوي. د سیخ کې چې وازه پخه شي ډېره ښه مزه لري. موږ دپاره هم وازه هغه کړه چې موږ یې خوند وګورو. دا تاسو له مشغولې ده دغه نه ستاسو. سمه ده، مننه. ښه اوس غوښه چېرته وړئ؟ چې کله تاسو په سیخ کې کړئ بیا یې پخولو ته آماده کوئ؟ بیا انګار هلته بلي او اوس انګار ولاړ شو بس په انګار یې ږدو، سمه ده، سکروټو یې ږدو. سمه ده، مننه. 10 منټو کې پخېږي. نیم ساعت کې یعنې دا پخېږي؟ وخت نیسي. دوستانو غوښه پخولو ته چمتو ده، راځئ دغه څوک چې پخوي دې سره به هم خبرې وکړو، پخولو طریقه یې زده کړئ. دوستانو غوښه نو تاریدونکې ده، تاسې د بازار له خوندونو خوند اخلئ او موږ به غوښه خورو. ښه وروره دا راته ووایه چې څومره وخت کې به دا پخه شي؟ دا نیم ساعت کې پخېږي. اوس نیم ساعت ډېر وخت نه دی؟ نه بس دا لږ کم انګار باندې چې پخه شي ښه راځي. نه که چېرته د انګار پې ډېر کوي نو تاسې وایئ چې دا خوند نه کوي؟ او بیا سوځي، تورېږي، خرابېږي. بیا ځینې کسان دغه وازه په دې غوښې وهي، د دې علت په څه کې دی؟ ولې وهي؟ دې سره دا غوښه هم خوږه راځي او د سوځېدو نه بچ کېږي. دا لم چې غوړ په غوښې ورځي نو د سوځېدو نه بچ کېږي. او که چېرته د نورو غوړ نه موږ استفاده وکړو هم صحیح ده. کله چې غوښه خپل غوړ ونه لري نو بیا کولی شي چې هغه غوړ استعمال کړي. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو البته دغه غوښه په دوه ډوله دوی پخوي، یو خالي سیخ کې کوي چې خلک یې همداسې خوري او بل خلک یې سیخ کې هم کوي او بل دیګ بخار کې هم پخوي. دیګ بخار کې غوښه آماده ده، راځئ دې سره پوښتنه وکړو. وروره دا کومه غوښه ده؟ دا چوپان کباب ته دې اصل کې ویل کېږي چاکلیټي غوښه. دا دمبوخي ته خوري، دا خپل سلیخ لري که نه چاکلیټي باندې مشهوره ده. زیاتره خلک ورونه خوښوي چوپان کباب، بېدمه کباب خوښوي، هغه زیاتره داسې خوري. څوک چاکلیټي وغواړي چاکلیټي ورته تیاروو. نه چاکلیټي کې خوند ډېر دی که سیخ کې؟ او مثلا داسې دی چې بس دا د ځوانانو دپاره دی که نه، او دا هم داسې دی چې غاښونه نه لري. ډېره مننه، مننه. خیر اوسئ. قدرمنو دوستانو دې ته هم چوپان کباب وایي، خو دا لومړی په سیخ کې پخول کېږي بیا په دیګ بخار کې. تاسې رنګ ته وګورئ او ذایقه به یې موږ وخورو، موږ به یې وګورو.
قدرمنو دوستانو چوپان کباب تیار شو مونږ ډیر وږي ورته وخت کم دی راځئ دغه ځوانانو سره به هم خبرې وکړو چا چې د چوپان کباب فرمایش ورکړی ستړی مه شئ ستاسې نوم په خیر دی زما نوم ریاض ده ریاض جان د کوم ولایت څخه راغلی او که د ولسوالۍ څخه راغلی زه د کونړ ولایت د نارنج ولسوالۍ څخه راغلی یم د ملګرو سره ملګرو غوښتل چې ننګرهار ولایت د لیسو ولسوالۍ سور رستورانت ته لاړ شو یو څه وخورو په لاره کې ملګرو بیا چې چوپان کباب به وخورو دا دی چوپان کباب تیار دی نه څو کسانو سره بحث وکړه چې چوپان کباب بخورو دا دوه ملګري یو زه او دوه ملګري نور دی په شمول باندې مونږ بحث وکړو هغه وویل چې چوپان کباب خورو مونږ هم سره ومنله یعنې تاسو وګټله ومګټله هره جمعه دلته راځئ او که نه که هره جمعه نشي په دویمه جمعه خو حتما راځو هلته یو ځل او چوپان کباب خورو ته خو د تنې نه ډېر خوار یې خو دا ملګری د ډېر ماته چاغ ښکاري داسې نه ټوله غوښه درنه وخوري نه اکثر لا خو داسې دي چې هغه ځینې خلک چاق وي خو خوراک یې هسې بیا تکړه نه وي خوار خلک بیا تکړه وي مقصد دا څوک چې ډېر خوراک یې هغه بیا پیسې هم نه ورکوي دا خبره خو ده رښتیا وایي بس رښتیا به ووایو نو دلته معلومات دي دلته ما هم په دسترخوان پرېږدئ چې زه هم تاسو سره دوه مړۍ ډوډۍ وخورم او که نه ولې نه ورور مونږ خو تاسې راتګ باندې ډېر خوشحالېږو چې مونږ سره یو مېلمه بل هم وي او ځان د ډوډۍ خوند راکوي مننه قدرمنو دوستانو راځئ تاسې له خپرونې خوند واخلئ مونږ وږي یاستو مونږ به له چوپان کباب خوند واخلو د هیلې تلویزیون قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې له خپرونې څخه به مو ځانګړی خوند اخیستی وي دا وه د دې اونۍ د بازار د خوندونو خپرونه هیله لرم چې تر بلې خپرونې پورې مو ملتیا وکړئ ښې چارې چې یاره مناسب دوستانو د دې ویډیو ترڅنګ د هیلې تلویزیون یوټیوب چینل در سره سابسکرایب چې شي ورته وایي دغه زما نه زده کېږي بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای دی